دا خبره به تاسو ټول اوریدلی وي چې ریاست مور وي. پخوا په زمانه کې چې به یو کس واکمن یعنی باچا شو، هغه د خلکو نه د غلو په شکل کې ټیکس وصولوه، خو د هغې په بدل کې به یې څه نه ورکول. دا کال 1902 چې جان جوک روسو یو ناول لیکي، په دې کې کرکټر د یو ماشوم وي، خو د دا مور چې د هغې ریاست ګرځولی وي چې دا ریاست په د دې ماشوم خیال څنګه ساتي. بیا دا کس څه وخت بعد یو بل کتاب لیکي کانټریکټ سوشل کمیټه چې عمرانی معاهده وایي. په دې کې 3 اهم څیزونه چې دا ریاست پر رالیږي خلکو ته به تحفظ ورکوي، سکیورټي، دویم هیلث یعنی د دې د صحت په خیال ساتي، او دریم تعلیم یعنی پوهه به ورکوي. اوس زموږ ریاستي مور خو مړه ده، دا خو موږ له نه راکوي. راځئ چې د اسټریلیا ریاست د خپلو عوامو څنګه خیال ساتي، څنګه یې تربیت کوي او څنګه یې محفوظ ساتي. نو ریاست اسټریلیا. زه د تیرو 10 کالو نه په اسټریلیا کې ژوند کوم. اوس د دې په هر ډپارټمنټ باندې خبرې کول دا ډېرې ویډیوګانې غواړي. خو راځئ د دې ټرانسپورټ یعنې ګاډی چلول د دې څه اصول دي، د دې څنګه تاسو تربیت کیږي او څنګه تاسو روډ ته ځئ چې تاسو هم محفوظ یئ او ستاسو نه نور خلک هم محفوظ وي. نو په اسټریلیا کې چې کله ماشوم د 14 کالو شي، دته اجازت وي چې د ګاډی زده کړي. د دې دپاره پکار دا وي چې دی لاړ شي اول ټیسټ ورکړي. دا کمپیوټرایز ټیسټ وي، ټیسټ ته به کښېنې، دا به ستا نه تپوسونه کوي چې بتي سره شي نو ته به یې چل کړې، چې سره شي ته به ودرېږې. دغه شان چې ته ګاډی چلې نو شیشو ته به څه ټایم ګورې، د یو لاین نه به بل ته څنګه وړې، او داسې چې دا ټیسټ ته پاس کړې نو تاله ال نمبر پلیټ درکړي. دا ال دی په ګاډي باندې شاته لګوي چې خلکو ته شاته پته وي چې دا ماشوم وس ګاډی زده کوي. دا به 120 غنټې ګاډی چلوي. د هغې نه بعد به چې کله دی د 18 کالو شي، دی به ډرایوینګ ټیسټ ورکوي. چې دا ټیسټ دی پاس کړي نو دته به پی میلاویږي. پی هغه هم سور چې دا نوی لایسنس اخیستی او ځان ترې ساتئ. اوس د لرنر دا پروسس داسې وي، پخوا په زمانه کې به چې تا ټیسټ پاس کو او 14 کالو به وي، تاله به یو کتاب در هغې کې به تا لیکل چې ما په دې ټایم باندې ډرایوینګ شروع کو، زما سره زما پلار، زما مور یا زما د ډرایوینګ سکول ټیچر ناست و، هغو به خپل ډیټیل ولیکل. څنګه چې ما په تېره ویډیو کې ویلي چې څنګه زمانه بدلېږي نو خلک ځان اپډیټ کوي. اوس دغه کتاب ختم شوی دی، اوس یو ایپ راځي په دې کې چې کله هم دا ماشوم ګاډي ته کښېني نو دی به لوګین شي. چې دی څنګه لوګین شي نو د مور یا پلار او کم کس چې د ذمهوار دغه کړی چې ستا دا بچی اوس ګاډي ته کښېني، دا د رښتیا وي او که نه دروغ وي. که دی د پلار سره ناست هغه به ورته وایي چې یس، که د مور سره او یا دی لیږلی وي چې ته ډرایوینګ سکول نه ګاډی زده کړه نو دوی ولې اجازت ورکړي. مور او پلار کله هم داسې نشي کولی چې د دروغو باندې هغو په خپله ګاډی چلوي او د ده په هغې کې شی ساین ان کړی چې دی اوس روان دی او خپل 120 غنټې پوره کوي. نه، د دې سره 2 کاله ټایم وي. که دی په دې 2 کاله کې 120 غنټې پوره نه کړي نو دی به د 21 کالو پورې انتظار کوي، که نه دا 120 غنټې به پوره کوي. بیا چې کله دی په پی پلیټ باندې ځي نو د دې بیا یو بل اصول دي. کله چې ستا سره لایسنس فول وي، لکه زما سره فول لایسنس دی، زما سره 12 پوینټ دي، که زه غلطي کوم یعنی زه په اشاره باندې اوړم زما نه به 4 پوینټه کټ کېږي. که زه موبایل استعمالوم او روی نیولم زما نه به 4. خو د دې ماشومانانو سره 6 پوینټ په دې باندې چیکن بیلنس ساتي. اوس موږ چې دي موږ بغیر د څه وجې نه پولیسان نه ودرېږي چې ته ودرېږه، څنګه چللی، چېرته روانې، ولې روانې، د کوم ځای نه، چې څو موږ غلطي نه کړي. دې ته دا اجازت وي چې د دې په ګاډي باندې دا شاته پی یا ال لګېدلی وي، دې ودرېږي، تپوس دې وکړي، ډرګ ټیسټ وله وکړي چې په نشه کې خو نه دی. نو که دا ماشوم 1 یا 2 غلطي وکړي، د دې به خپل لایسنس د څه وخته پورې 6 میاشتې کال غلطۍ ته به ګوري او هغه به ورکوي. بیا چې دی 6 میاشتې په دې سور پی باندې ګاډی وچلي، د دې نه نیکسټ ټریپ وي پی، هغه وي ګرین چې دی لږ په روډ ښه شوی دی او اوس دی لږ چلولی شي. 2 کاله به دی بیا دا ګاډی دغه شان چلی. چې کله دی 21 کاله شي نو دله به فول لایسنس ورکړي. نو دا خو چې څنګه تاسو لایسنس اخلئ، په دې کې داسې نه ده پاکستان کې خو 2 خښتې کېدي وایي دې ته ګاډی رادن نه کوو، د دې نه ګاډی وکاږه. نه، دلته چې کله ته ډرایوینګ ټیسټ ورکوې تا به ښه برابر کس په ده سره کښېني، روډ باندې به دې ګرځئ. په دې کې به 40 زون هم وي، کوم ځای کې چې ګاډی روزي، په دې کې به 80 هم وي چې کوم ځای ګاډی تیز وي. دی به ګوري چې ته سټیرنګ څنګه نیسې، په شیشو کې ګورې او که نه ګورې، لاین څنګه بدلې. نو هغه ته دومره وټاکئ او د دومره ژرندونه دې وکاږي چې ته ښه برابر ټرین شوی او بیا روډ ته راځې. نو ظاهري خبره ده د دې ډرایوینګ او د دې ډرایوینګ اصول خلکو ته دا ښایي چې د خپل ځان هم تحفظ وکړئ او چې ستاسو نه بل څوک هم خوږ نشي یا هغه ته نقصان ونه رسي، د هغه هم خیال وساتئ. دا خو د یو
وکی ګاډي د لایسنس د اغوستو طریقه تکه اوس موټر سایکل لایسنس اخلي نو ته به زی دغه به جدا ټیسټ ورکې بیا به د هغه جدا ټرای ورکې اوس موټر سایکل او په موټر کې ډیر غټ فرق دی دا خبره یاد ساتئ زموږ واړه چې اله د سوال لسوکل شي موټر سایکل خو ته خپل زوی ښکاري ډایرکټ ورخیږي نو پدې کې یو لاین وي پدې لاب کې چې تاسو څومره په کم ساعت کې د موټر سایکل ته بوتلو او بیلنس تی ساتل شو ګډ وډ د نه شو طلب الو د دې لایسنس درکې د دې لایسنس د ټیسټ بیا هم حق طریقه ال بیا سورپی بیا شینپی او داغه نه بعد نو درې کاله پدې کې لګي دا هر څه چې دي د دې جدا جدا پیسونه دي د هر څه به جدا ټیسټ د ټرای جدا د لایسنس د غستو جدا او بیا د ريجستریشن جدا نو چې څومره ډیر ګاډي وي تاسو راته به دومره د ګاډو ريجستریشن ورکې بل زمون پښتنو ته ځان په سیټ بیلټ باندې تړل بدخکاری ولې چې کم هم د کار سیز وي پښتانه په شرمېږي د دې نه هم چې الکان درشي په وله کې چې ځان تړي به د سیټ بیلټ باندې یا تاسو ته وړاندې وای خلک پوری خاندي یا پښتنو ولې تاسو د خپل ګاډو ته وګورئ دغه ځای په ځای لیکلي ایئر بیگ وس په استرالیا کې چې 5 سٹار ریټینګ نیوي د سیفټي د ګاډي یعنی د سیټ ته پچت باندې مخې ته د هر ځای نه د کوپاڼۍ نه راوځي نو هغه ګاډي ته ريجستر کولای نشي او بیا ټیکسي او اوبر خو په کولای نشي هغه نه پریدي دغه وجه دا چې کله هم د ګاډي اکسیډنټ شي نو تاسو ته دغه ایئر بیگ راتاوي شي د مخې نه راشي نو دغه تاسو حفاظت کوي او د دې سره ماشوم چې دی هغه ته داسې په ګاډي کې نشي وړي هغه له چایلډ سیټ هغه کې بیا دنه د سیټ بیلټ جدا چې کله ماشوم دومره لوی شو چې د سیټ نه د هغه په دې دغه باندې لګېدې شوی په دې ځمکه وته تاسو وای نو الوبا تر هغه وخت به دی په چایلډ سیټ کې ناسي نو تاسو سوچ وکړئ چې مونږه څومره بې احتیاطه ژوند تیرو بیا راځي ګاډي اغستل وس زمونږ په ځای کې که روجه وي که اختر وي که جمعه وي که قیامت وي ګاډي اخله او ريجستر کوه په سواد کې خو ماشاءالله کسټم چور ګاډي دي هلته خو ګاډي ريجستر کوه د سپه ورځ چې هلې هر څنګه چې هلې دلته چې ته کله ګاډی الې او څوک ګاډی خرڅوي هغه به اول د دې دپاره د روډ وردي یو سرټیفیکیټ راوړي په دې کې به دی دا ګاډی مصري ته بیایي او مصري به یې د اولي نه واله د یېخه پورې یعنې د بلب نه واله د انجنه پورې هر څیز چک کوي چې او دا ګاډی په روډ د چلولو قابل دی اوس په پاکستان کې دا څیزونه نشته ځکه خو د هر ګاډي نه لوګي خیږي ګاډي خراب وي په روډ د چلولو قابل نه وي خو چلیږي دلته دا شی نشته دلته که د ګاډي لوګی کوي نو ځان دې غرق و ګاډی دې لاړ نو دلته یوازې صرف د دې د خلکو خیال نه ساتي د دې ماحول هم خیال ساتي چې داسې خراب ګاډي را نشي سبا د اکسیډنټ ونه کي دا ماحول آلوده نه کی او دغه شان به دغه سرټیفیکیټ ښیي بیا چې کله ته ګاډی په خپل نوم رجسټر کړې ته به 15% ټیکس ورکړې داسې نه ده وروره چې شی اخله او بدلوه او دا زوړ شو دا مې اوس خوښ نه دی نه نو 15% نو که ته په 1 لاک باندې ګاډی واخلې نو 15,000 روپۍ به حکومت ته ورکړې بیا دغه ځای هم قصه ختمه نه ده دا کال به ته $860 رجسټریشن ورکړې او دا به هر کال ورکړې اوس د دې فایده دا وي چې خدای مکه ستا اکسیډنټ وشو تاله به یو د پولیسو ګاډی راځي یو به د امبولانس راځي او یو به د فایر بریګیډ راځي بیا به دې ته هسپتال ته وړي او دې به هغه ځای واقع چې ده هغې ته ګوري چې غلطي د چا ده زمونږ مصیبت دا دی که زمونږ په ځای کې څوک غلطي وکړي غلطۍ ته څوک نه ګوري او که خدای مکه هغه څوک مړ کړي بیا پکې جرګه کښېني و یاره بس وخت به یې پوره وخت یې نه و پوره ته به اول ګورې چې دې هلک ورسپیډینګ کوو دې هلک موبایل استعمالو مخکې ورځو کې زمونږ یو نرس ملګری چې د اختر مانځه نه لږ مخکې د شپې ډیوټي کړي وه راغی پلین کوچ په تیزه سپیډ کوو ویې وهو غریب مړ شو اوس دې کس له سزا پکار ده داسې په امریکا کې یو ښکلوټی و سپیډونه به یې کول مور وله ښکلی ګاډی اخیستی هغه یو پیر دې شی سسپینډ شوی دی یعنې چې تا ته د ګاډي د چلولو اجازت نشته هغه بیا سپیډ کوو او هغه یوه ماشومه او مور یې وهلي چې هغه مړه نو عدالت ته ځي بیا پکې دا نشته چې د معاف کو نه دلته بیا قانون ته ګوري چې د دا چل کړی دی او په کم کنډیشن کې کړی اوس ته خو په سسپینډ لایسنس باندې خلک وجلي دي نو هغه له 18 کاله قید ورکړو هغه د ریویو دپاره لاړل چې یاره تاسو لږ ګزاره وکړئ بل جج چې شی کتلی دی 18 نو 15 کاله به دی په قید دي چې پته دې ولګي نو چې دومره قانون سخت وي نو بیا ظاهري خبره ده چې کله روډ ته خلک وځي نو هغه به د ځان هم خیال ساتي د بل به هم خیال ساتي ویل ټرین به داسې به نه چې پولیس ترې راونیسي او 1500 روپۍ جرمانه درکړي ته له 1000 ورکړي چې په دې 1500 ته چای وسکه او دا 1500 چې دي دا په جیب کې کېده نو دا ریاست دی که ته ګاډی وجنګې که تاسو ووهي تاله به امبولانس راځي فایر بریګیډ خدای مکه په دې ګاډي کې اور ولګي بیا د تحفظ دپاره تا د دومره میچنو نه تیر کړي دومره د ایجوکیټ کړي یو خبره دلته بله کوم که په دې وخت کې ته راونیولې 2-3 پیرې یا یو پیر او ته نشه وې ځای په ځای ډرګ ټسټونه کېږي نو
په هغه کې به بیا تا په دې تنګي چې راشه کلاس ته چې سوال لس ورځې پتا باندې کلاس واخلي او تا په دې باندې نصیحتونه او تا ټول ریکارډ راوکږي چې په دې وخت کې دا اکسیډنټ شو دا کس پکې مړو دا پکې مړو دا چلو دا ډرنک و د نشه کړي و مونږ رانیول دا ټولې قسمه تاریخ چې ته یو هفته دوه وکړي نو ظاهري خبره ده چې ته به سړي بچی. اوس د دې عمراني معاهدې مطلب دا دی چې کله عوام خپل ځان د لاسو خپو نه وتړي په دې قانون کې ځان رادننه کړي بیا د دې ریاست هم ذمهواري ده چې په هغې په بدل کې هغو له څه وکړي. نو دلته چې دا ښکلې روډونه دا بریجونه یعنې پلونه تاسو وینئ دا هم دغه پیسې چې د دې خلکو نه راټولېږي. یو ځای بل ځای ستاسو نه ټیکس اخیستی کېږي کوم چې دا ټول ټیکس وي. په پاکستان کې موږ د یو ښار نه بل ښار ته چې ځو هلته دا موټر وی وي. دلته که ته ښار ته زر وردننه کېږي د ټریفک نه ځان خلاصوي اوس چې ته پیسې ورکې خو ته به لرجري لایب تېر کړي سهولت به درته میلاو شي. نو که ته ښار ته ځې نو دغه ځای کې تا نه ټول ټیکس د کټ کېږي او هغه اټومیټیک سیبزي ګاډی رواني هغې د برې نه سکین کوي او کړس دې وکاږي. نو ریاست وي داسې چې د خپلو خلکو خیال وساتي په داسې قانونونو باندې چې دی هم محفوظ شي بل ته هم محفوظ شي سړک هم رخ شي پل هم رخ شي او که خدای مکسه کېږي دته امبولانس هم په ټایم ولاړ وي فرایر بریګیډ هم ولاړ وي. نو دا وي عمراني معاهده. اول خو زموږ خلک دې ته تیار نه دي چې موږ دومره قربانیانې ورکو موږ ځان د لاسو خپو نه وتړو او د قانون ته رادننه شو. څومره چې پښتانه بې قانونه وي دومره پکې خوشحاله وي او چې کله قانون ته رادننه شو نو بیا تاسو د حکومت نه مطالبه کولی شئ چې ماله تحفظ ماله پوهه او ماله صحت. دا د اسټریلیا د ټرانسپورټ ډپارټمنټ کم ریاستي ذمهواریانې ما تاسو ته وي. خپل خیال ساتئ بل پیل به بیا ګپ لګو.